سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. دوستانو، په مخکینی ویډیوګانو کې مې د وینډوز په ډاونلوډولو، د وینډوز په انسټالولو، له یو اس بي او ډي وي ډي پرته د وینډوز په انسټالولو په طریقو باندې کار کړی و. خو یو شی چې هلته بیا په هغه ځای کې مشکل و، هغه دا ده چې هغه مشکل دا و چې کله موږ تاسو وینډوز انسټالوو، کله چې موږ تاسو وینډوز را ډاونلوډ کړو او یا شاید ډي وي ډي له لارې انسټالوو، دغه مشکل پکې و. خو کله چې موږ تاسو وینډوز ډاونلوډ کړو نو په هغه کې حتما دا مشکل وي چې وینډوز د انسټالولو په وخت باندې موږ تاسو ته د پروفیشنل او دغسې نور ایډېشنونه انتخاب نه راکوي. نو بای ډیفالت په خپله هم ایډېشن انتخابېږي چې هغه هم ایډېشن او محدود فیچرز یا ځانګړتیاوې لري. د دې ستونزې د حل لارې لپاره به تاسې خپل کمپیوټر کې به نوټ پاډ را خلاص کړئ او یو نوی فایل به جوړ کړئ. دلته فایل مینو کې دلته به کلیک وکړئ، یو نوی فایل به جوړ کړئ او بیا به اول دا ذخیره کړئ، سیو اس باندې به کلیک وکړئ. دلته به دې فایل ته نوم ورکړئ. اول به موقعیت ورته انتخاب کړئ، مثلا ډیسکټاپ. دلته به فایل ته نوم ورکړئ، اول به ډبل کوټیشن ولیکئ، بیا ای آی، بیا نقطه ډاټ او سی اف جی او له دې وروسته بیا ډبل کوټیشن. دلته به په انکوډینګ کې انسی انتخاب کړئ او بیا به دا فایل سیو کړئ. کله چې فایل سیو شو، په دې کې به بیا تاسې که تاسې غواړئ چې صرف هغه مشخص ایډېشن تاسې ته په خپله راسي، یعنې تاسې بې له انتخابولو تاسې ته هغه انسټال شي، نو د هغه ایډېشن نوم به ولیکئ. مثلا لکه که تاسې غواړئ پروفیشنل ایډېشن په خپله انسټال شي، هلته تاسې ته انتخابول اپشن هم درنه کړي، نو تاسې به دلته په قوسو کې ایډېشن آی ډي په دغه شکل باندې ولیکئ او بیا به پروفیشنل ولیکئ. دغه د حروفو غټو وړو حروفو ټولو ته به فکر کوئ او بیا به قوس کې چینل ولیکئ او بیا به لاندې راتلل ولیکئ. خو داسې زه غواړم چې ما ته ټول ایډېشنونه وښیي، نو زه دغه ایډېشن آی ډي او پروفیشنل دا پاکوم، صرف چینل او راتلل پرېږدم چې بیا هلته موږ ته ټول ایډېشنونو انتخاب راکړي. بیا وروسته فایل سیو کوم. فایل دلته په ډیسکټاپ باندې ذخیره ده، دا فایل لا کاپي کوم. دا فایل به بیا تاسې هر چیرې چې وینډوز وي، مثلا که تاسې له ډي وي ډي کاپي کړی وي یا له مایکروسافټ ویب سایټ څخه هم ډاونلوډ کړی وي، هغه ایزو فایل ته یا فولډر کې هر چیرې چې وي هلته به ورسئ. بیا به دلته سورسز ته راسئ او دلته به دغه فایل پیسټ کړئ. که چیرې تاسو مثلا دغه فایل په فولډر کې پیسټ کوئ، نو له تاسې هلته بیا دا وخت نه غواړي، هلته مستقیم پیسټ کېږي. که چیرې تاسو په ایزو یا وینډر فایل کې دغه فایل پیسټ کوئ، اچوئ، نو بیا له تاسې دغه یس او دغه تاییدي غواړي او لږ وخت نیسي. کله چې دا پوره سو، فایل کاپي سو، سیو سو، له هغه وروسته به بیا وینډوز انسټال کړئ. په وینډوز کې به تاسو ته دغه پروفیشنل او نور ټول ایډېشنونه تاسو ته وښیي. بیا به وینډوز انسټال کړئ. د وینډوز انسټالېدو پر وخت به تاسو ته ټول ایډېشنونه وښیي. هر یو چې تاسو خوښ و هغه به انتخاب کړئ.